په هلمند ولایت کې د کبډي سیالۍ ترسره سوې. تیر ماښام په نظري ورزشي کلب کې د 4 لوبډلو ترمنځ د کبډي سیالۍ د یو لړ مراسمو په ترڅ کې ترسره سوې چې پایلوبه یې د حافظ لوبډلې په بریا سره پای ته ورسېدل. په هلمند کې د کبډي سیالیو په لار اچونکي اعلی نظر نظري د یادو سیالیو پر مهال سکون رادیو ته وویل چې سیالیو کې 4 لوبډلو ګډون کړی و چې پایلوبه د یو لړ مراسمو په ترڅ کې ترسره سول. هلمند کې داسې مهال د کبډي سیالۍ پایلوبه ترسره او د یوې لوبډلې په اتلولۍ سره پای ته ورسېدل چې څو ورځې وړاندې د هلمند ورزش امریت له لوري د فوټسال سیالیو ټورنمنټ پرانیستنه هم وسول. په هلمند ولایت کې د کبډي سیالي ترسره سوله. دغه سیالي چې څه موده مخکې پلې سوې یا شروع سوې وه د 4 ټیمونو تر مابین وه. پکتیا کې د اډا موسسې په مالي ملاتړ یو روغتون له بیارغونې وروسته ګټې اخیستنې ته وسپارل سو. د پکتیا د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي چې په څمکنیو ولسوالیو کې د اډا موسسې په مالي ملاتړ یو روغتون له بیارغونې وروسته ګټې اخیستنې ته وسپارل سو. د مسؤلینو په وینا یاد روغتون په 3 میاشتو کې د 5 میلیون افغانیو په لګښت بیا ورغول سو. د ننګرهار په بهسود ولسوالۍ کې 9 وسلوال غله نیول سوي دي. د ننګرهار ولایت د رسنیو دفتر وایي د استخباراتو ریاست منصوبینو د بهسود ولسوالۍ مربوطاتو کې د وسلوالو غلو 9 کسیزه ډله چې د سرتیرې له نوم څخه په ګټې اخیستنې د تلاشي په بهانه له یو کور څخه غلا کوله لاس په لاس ونیول. د رسنیو دفتر زیاته کړه نیول سوي کسان استخباراتو ریاست کې تر څېړنې لاندې دي چې د عدلي او قضایي ارګانونو له لوري به ورسره د شریعت له مخې چلند ترسره سي. ملګري ملتونه وایي د 2021 میلادي کال د ډسمبر د میاشتې راهیسې له افغانستان سره 1.8 میلیارډ ډالر نغدي مرسته سوې ده. یوناما د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي چې دا پیسې د ملګرو ملتونو اړوند ادارو د لګښتونو لپاره ځانګړي سوي دي. امریکا او ازبکستاني چارواکو د افغانستان په اړه خبرې کړي. سرچینې وایي د افغانستان لپاره د ازبکستان ځانګړي استازي اسمت الله ایرګاشف او په تاشکند کې د امریکا سفیر جاناتان هینګ د افغانستان په اړه خبرې اترې کړي دي. په دغه لیدنې کې پر مهمو مسایلو لکه په افغانستان کې دوامداره ټینګاو او نجونو او ښځو ته د بنسټیزو حقونو په تړاو پر ګډو هڅو بحث شوی دی.